سلامونه په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. د برازیل نه تر مکسیکو زه په نقشې کې تاسو څخه یمه چې څنګه تاسو ځئ او برازیل نه څنګه مکسیکو ته رسیږئ. ډېر هیوادونه دي په منځ کې چې هغه باید څه شی پاس کړي. دا یوازې یو معلومات دی، نور په دې کې زه کوم هدف نه لرم. د نقشې د رویه تاسو ته زه یوازې معلومات درکوم، بس خلاص. نو ما د معلوماتو نه غلط استفاده مه کوئ. بس فکر وکړه چې زه هم داسې یو معلوماتو په اساس دلته راغلی یم، بس خلاص. نو برازیل ته چې ځئ بیا مکسیکو پورې مهم چې شی دی موبایل او سیم کارت مهم دی. تاسې کولی شئ چې ښه قوي موبایلونه، پاور بانک او سیم کارتونه په هر هیواد چې ځئ د هغې هیواد سیم کارت پیدا کړئ او انټرنټ چې څنګه فعال کړئ هغې نه وروسته به ملګرو سره په تماس کې شئ چې انټرنټ فعال کړئ. خو په هر صورت د برازیل نه به بولیویا ته ځئ، هغسې ګورئ هغه لیاره شته، دغه سپینې لیکې شنه لیکې دا چې دي د سپینې لیکې سړکونه دي، دغه شنه چې دي دغه هغه د سمندرونه دي، د ډنډ دي مطلب که نه ډنډونه دي سر دغسې نه به تاسې برازیل نه بولیویا ته ځئ. هغې نه وروسته به ورو تېرېږئ. پیرو په نوم هېواد دی، دغه دقسې پیرو ته به تاسې ځئ. چې پیرو ته لاړئ په دې لیارو کې مثلا ځنګل شته، په دې لیاره کې سړکونه شته، په دې لیاره کې د اوبو لیاره دی، پکې ځینې وخت په کشتۍ کې، ځینې وخت په موټر کې به تاسې ورو تېرېږئ د هغه ځای نه پیرو ته. پیرو نه به تاسې کوم ځای ته ځئ؟ اکوادور ته. تاسې وګورئ په نقشه کې د اکوادور او د پیرو ترمنځ څومره فاصله دی. دغه چې په نقشه کې تاسې دومره لنډ ګورئ په اصل کې دومره لنډ نه دی. دغه دوی په منځ کې ډېر یو غټ هغه دی، مطلب یوه غټه لیاره دی، ځکه چې دا غټ هیوادونه دي نو داسې لنډ فکر ورته ونه کوئ ښه. نو پیرو نه به تاسې اکوادور ته ځئ. سر مو خلاص شو. چې کله په خیر سره اکوادور ته ورسېدئ، دومره سخت هم نه دی، دومره آسان هم نه دی که نه. نو سړی چې کوشش وکړي خپل دماغ په کار واچوي که نه بیا آسان دی ورته. که دماغ په کار ونه اچوي بیا سخت دی. نقشه باید در سره وي په دې لیاره کې. اکوادور ته چې ورسېدئ د اکوادور نه به داسې ورو ځئ چېرته کولمبیا ته. ګوره دغه نور هیوادونه وړه هیوادونه دي، دغه نه خو داسې بایسکل کې هم تېرېدلی شي چې خبره مشکل نه لري. خو زه د غټ هیوادونه تاسو ته ښیم چې د غټ هیوادونه به تاسو تېرېږئ. هغه نور د دغو وړه ښارونه دي، دغه اکوادور او مثلا کولمبیا او د دغو نورو که نه دغه وړه هیوادونه دي. نو کله چې کولمبیا ته ورسېدئ دغه نرۍ لیاره کسئ په د نرۍ لیاره به تاویږئ، په سترې لیاره به نڅئ. دخي لاسه چې دی دخي لاسه لیاره چې دی دا بیرته برازیل خواته تاویږي. سر مو خلاص شو. نو دقسې د وړه هیوادونه نو برازیل خواته به تاسې نه ځئ. کولمبیا کې به داسې لږ زره تاویږي تر څو لږ بلد شئ. دې خواته وینزویلا د وینزویلا نه بیرته هغه خواته تاویږي، څه نومیږي برازیل خواته، وینزویلا خواته به نه ځئ. د کولمبیا نه به بیرته داسې تاویږئ. ګوره ودرېږئ نقشه درته تاوم، صبر وکړئ. کولمبیا نه به داسې تاویږئ، دې خوا به نه ځئ ښه، دې خوا هاخوا ته به لاړ شئ بیرته شاته لیورس وکړئ. چا خبره لیورس باید وکړو. دا ګورئ دغه هیوادونه دي چې بیرته برازیل خواته دي. نه دا خواته به نه ځئ، بیرته به لیورس کوئ. دغه کولمبیا نه به دغه عکس دغه بیرته مې تاو کړو نقشه، بیرته وړوچکې کړو نقشه. نو کولمبیا نه به په د وړه خط نه د وړوچکې خط هسې کسې که نه دوه خواته یې غټ سمندر دی او د سمندر په منځ کې لیاره دی، دغه دی پاناما په نوم. پاناما ته به تېرېږئ. دغه شنه وړه شنه ګورئ که نه دغه په لیاره کې چې دی دغه شنه دا ډنډونه دي، سمندر ته لیارې پیدا کړي، ستر ډنډونه دي. که په دې ډنډونه تاسې مثلا برابر شوئ، دلته کشتۍ دي، کشتۍ په ذریعه مثلا بیا تاسې تېرېږئ. سر مو خلاص شو. نو کشتۍ په ذریعه چې تاسې تېر شوئ ورو به هغه ته راځئ. کاستاریکا دا هم جنوبي امریکا هیوادونه دي. کاستاریکا هغې نه وروسته به کاستاریکا ته تاسې راځئ. نو کوشش کوئ چې ملګرو سره په ارتباط اوسئ، ملګرو نورو افغانانو سره، یا تر څو چې تاسو سره مرسته وکړي او تاسو ته لیاره وښیي. او ځینې اپلیکیشنونه دي چې هغه ملګري ته وایي چې ډاونلوډ یې کړي تر څو تاسو ته انټرنټ فعال کړي. دغه ځای نه کاستاریکا نه به نیګروګاوا ته به تاسو راځئ. دغه ډنډو لیاره شته، د غرو لیاره شته، د نوره ځنګلونه هم شته. دا ټول باید په نظر کې ونیسئ. خو هغه لیاره ځان ته غوره کړئ.
اسانه لیاره ځان ته غوره کوي. او بله خبره چې هر هیواد ته ځئ دا مو هېر نه شي که سازمان ملل ته مراجعه وکړئ تاسو هغه درکوي یو ورقه درکوي د ورقې په اساس بیا بل هیواد ته تاسې اوختلی شوئ. نیکروګاوا ته چې تاسې ورسېدئ هغې نه وروسته به تاسې چیرې ځئ؟ هندوراس په نوم یو هیواد دی، هغلته د یا خپله په غټ لیکل شوی دی هندوراس په نوم. هغې ځای ته به تاسې ځان رسوئ. دا وړه وړه ښارونه خو به تېرېږي، دا په موټر کې تلای شي مشکل نه لري، یو ښار نه بل ښار ته بل ښار نه بل ښار ته. دغه نقشه ښه دقیق وګورئ چې بیا په مشکل سره مخامخ نه شئ. مکمل په دماغ کې حفظ کړئ، چې دماغ کې مو حفظ کړو هغې نه وروسته تاسو کار چې کېږي ورو ورو اسانېږي. نو هندوراس ته چې تاسې ورسېدئ په خیر سره دا بیا دلته یو څه داسې لږ دمه نیسئ تر څو لږ ریسټیام واوسي، لږ ساعت تېر کړئ، ملګرو سره بیا هم په ارتباط اوسئ، پیسې مو کمې شوې، کوشش وکړئ چې د امریکې نه یا کاناډا نه یا نور هېوادونو تاسو ته پیسې در ولېږي. نو هندوراس ته چې تاسې ورسېدئ هغې نه وروسته به چېرته رسېږئ؟ ګواتامیلا په نوم یو هېواد دی، هغه دی ګواتامیلا. ودرېږه چې زه یې درته وښیم. دغه کوبان لاندې دی، هغه پاسې ګواتامیلا چې لیکلی دی دغلته به تاسې ځئ. دا ګواتامیلا کسې دغه دی، دغه ګواتامیلا ته به تاسې ځئ. بیا هم دلته بیا لږې ستړیا نیسئ. ګواتامیلا ته چې لاړئ هغې نه وروسته لیاره جوړ شوی هغه ته څه نومېږي مکسیکو ته. بالاخره د هغه د مکسیکو ته تاسې رسېږئ. موټر لیاره، کشتۍ لیاره، د خره چې پیدا کړه په خرو مه خېږئ، پوه شوې چې تاسو بل هدف ته مقصد ته ځان ورسوئ. دغه رهنمایي چې کومه مطلب دغه ده چې ځینو خلکو غوښتنه کړې وه چې تاسو ماته یو رهنمایي وکړه. نو دغه رهنمایي وه او دا هم مکسیکو ته چې ورسېدئ د مکسیکو څنګ ته یونایټډ سټیټ امریکا. نو هغې ځای ته چې ورسېدئ بیا ګورئ چې کوم ایالت د مکسیکو څنګ ته نږدې دی چې تاسې اسانۍ سره هغې ایالت ته ورنتلی شئ. کومه لیاره یا اسانه دی چې مکسیکو نه تاسې اخوا ته وړئ؟ ځمکې لیاره دی، ځنګلو لیاره اسانه دی، د سمندر لیاره اسانه دی، پښو لیاره اسانه دی، کوم اسان دی؟ هغسې دا هغلته دی یونایټډ سټیټ. دا د یونایټډ سټیټ هغې نه وروسته بیا تاسې تللی شئ اخوا ته نور ایالتونه دي او هغه دی څه نومېږي امریکا، کاناډا. د اخوا ته یې کاناډا دی چې کاناډا ته هم بیا تاسې رسېدلی شئ. ملګرو قربان مو شم، دغه و د نقشې د رویه تاسو ته معلومات. خدای دې وکړي چې د معلومات څخه سمه ګټه واخلئ. او بل دا چې ما چینل سبسکرایب کړئ، فالو یې کړئ، هغه شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، کومنټ یې کړئ. هغه سبسکرایب سره څنګ ته یو هغه دی داسې یو څه ورته یایي زنګولن ورته یایي، موږ زنګولن ورته یایي، په پښتو کې څه ورته یایي، په دري کې زنګولن ورته یایي. شړنګی دی که څه شی دی هغه ووایي ورسره چې نوي ویډیو چې زه چوم تاسو ته ورسېږي. نو ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، ملګري تشویق کړئ چې ما چینل پرمختګ وکړي او تاسو ته زه معلومات شیر کړم. دلته 9 دقیقې کېږي، 9 دقیقې ما ویډیو جوړه کړه، د 9 دقیقې زه چېرته هغه ته چولی شم ټیک ټاک ته. نو په دې هیله چې د دې نقشې څخه مو تاسو خوند اخیستی وي او په لیاره پوه شوي وئ. نو بیا هم درته وایم چې تاسو سپورټ ته ضرورت لرم، ډېر سخت تاسو سپورټ ته ضرورت لرم چې هېر مې نه کوئ. دومره تکلیف چې زه وباسم فکر وکړه دلته دا نقشه پیدا کوو، بیا لیارې ګوره، دا وکړه، دا اسانه خبره نه ده، هر څوک یې نه شي کولی. نو په دې هیله چې یو همکاري مې تاسو ته رسېدلې وي او بیا هم هغه هېر نه کوئ. سبسکرایب صحیح شوه. جرم شم په مخه مو زړې ګلونه. خدای په امان. بای بای.